اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحاله او آباد لره. دوستانو تیر سبق چې و د واویل سیمي واویل او کانسوننټ و، الله دې وکړي چې تاسو زده کړي وي. په نن سبق کې دا درته ښیم چې په مابین کې د واویل او د کانسوننټ فرق درته کوم. دوستانو واویل چې دی ټول وخت دپاره د واویل اواز ثابت نه دی، دا خبره په ذهن کې ولرئ. د واویل اواز ثابت نه ځکه چې د واویل اواز د یوه حالت څخه بل حالت ته بدلیږي، په دې باندې ثابت نه دی. او د کانسوننټ اواز چې دی چې کم اوازونه ما درکړي دي درته ښوولي مې دي، بس هغه اواز د کانسوننټ دی، هغه اواز د کانسوننټ څخه نه بدلیږي. او د واویل اواز چې دی هغه پر ټول وخت باندې پر یوه حال نه درېږي، هغه یا یو اواز جنجور سي بیا بل اواز جنجور سي. زه اوس د دغه شپږ حروفو الفابیټس د دې شپږ حروفو اواز او مثال ټول درته ذکر کوم. راځو ای ته. ای چې د هغه اواز کوي د الف، د عین، د زور، د زیر، ویني حالات یې بدلیږي او را بدلیږي. اوس د الف اواز کوي لکه الله، الله چې موږ لیکو داسې به لیکو. ورته وګوره الله، وګوره په ای باندې لیکل کېږي. اوس عبدالله لیکو، عبدالله په ای باندې لیکو، دا رقم پر دا ترتیب باندې. دا د ای اواز چې دی دا د دغه شیانو اواز کوي، دا پر خپل حال باندې نه دی، بدلون او را بدلون کوي خامخا. بی چې ده بی کانسوننټ ده، د کانسوننټ اواز ثابت دی، بی دا اواز دی، دا په خپل حال کې ګرد عمر دغه اواز دی، د دې اواز د دې حالات څخه نه بدلیږي. ځکه لکه بوک بوک بوک، ګوره دا اواز دی پر خپل حال ولاړ دی. یا بسم الله بسم الله بسم الله، د یو چا نوم دی بسم الله، دا رقم ګوره. د سی اواز چې دی بیا کانسوننټ دی، ثابت دی، د دې اواز د خپل حالت څخه نه بدلیږي، ځکه اواز یې چې دا د کاپ اواز کوي، ټول وخت د کاپ اواز کوي. بیا که چیرې اواز بدلاوي د کاپ د حالاتو څخه بدلېدی، هغه یو قانون به بیا ورته راسي مخته، بیا هغه هم درته ښیم چې په دې وجه باندې بیا کېدای شي چې د سی حالت اواز یعنې د ک اواز یې د کاپ څخه بدل شي، بل شی جوړ شي. نو لکه کار کار، ورته وګوره کار کار موټر ته ویل کېږي. یا لکه کریډ 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 وایي عقیدت عقیده، کریډ عقیده. راځو ډي ډي ته ګوره. ډي بیا چې دی کانسوننټ دی، د ډي اواز بیا ثابت دی، د کانسوننټ اواز ثابت وي. نو ډي چې دی اواز د دال او د ډال اواز کوي. لکه ډور ډور، ګوره دا اواز دی. یا لکه دعا، موږ دعا لیکو، دلته دعا. ای چې ده دا بیا واویل دی، اواز یې ثابت نه دی، د یوه حالت څخه بل حالت ته بدلیږي. اوس لکه د زیر اواز کوي، د ی اواز کوي، ګرد یګانې چې څو یګانې راګرځي ممکن د دې ګرد اوازونه وکړي. د الف اواز کوي، د حالاتو د یوه حالت څخه بل حالت ته بدلیږي. لکه ورته ګوره د الف اواز کوي لکه انګلیش، دلته ورته وګوره انګلیش. یا لکه پین، ګوره د پین هلته ورته وګوره دا پې ته زیر ورکړي، یا د پې لکه یې دا رقم کړل. ګوره دا واویل دی، د واویل حالات بدلیږي، د یوه حالت څخه بل حالت ته اوړي. اف چې دی دا بیا کانسوننټ دی، اواز یې ثابت دی. ګوره اواز یې دا و، ګوره داسې شونډانو باندې غاښونه ولګوه پویه که دا اواز ولو. نو دا اواز کوي د غټې فې، د غټې فې اواز کوي. دا اوس غټه فې چې ده د غټې فې دپاره دا اف استعمالیږي. لکه اوس فجر فجر. یا لکه فرام فرام. مثالو ته ګوره، کم مثال چې یاد کړئ د ځان سره په خپله کتابچه کې ولیکئ، دا الفاظ یاد کړئ، په راتلونکي کې بیا تاسو ته فایده کوي. اوس فرام چې دی د ته اوس دا یادوئ زه د پلاني ځای یم، په دې ځای کې بیا فرام استعمالیږي، یعنی له پلاني، د دې پلاني ځای. یا له کابل یا له کندهار، یا ګوره دا چې ته یادوې دې کې بیا فرام یادېږي، دا فرام لفظ. فجر سهار ته ویل کېږي. جی چې ده جی بیا کانسوننټ دی، اواز یې ثابت دی، دا اواز کوي د ګاپ ګ ګ ګ، دا اواز. اوس لکه ګوډ 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 وای شت شه. اچ دی اچ کانسوننټ دی، د دې اواز بیا ثابت دی، دا د لوحې او د کشنۍ ه اواز کوي. لوحه او کشنۍ ه د دې اواز کوي، ځکه په انګلیسي کې لوحه نسته، نو دغه لوحه چې ته لیکې په دغه اچ باندې به لیکې. دی نسي ویلی چې ح ح، داسې نسي ویلی ه، داسې دا اواز. نو لکه هین 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 وای چرګه ته، دا مثال شو. آی چې دی آی بیا واویل دی، د واویل اواز بیا ثابت نه دی، دا د ی اواز هم کوي، د زیر اواز هم کوي، د الف اواز هم کوي. ګوره د حالتونه سره بدلیږي. ګوره د الف اواز کوي لکه اسلام اسلام ته وګوره، اسلام دا د اسلام په الف باندې لیکلی دی، یعنې د الف اواز یې وکړي. د ی اواز هم کوي، د زیر اواز هم کوي، د حالتونه بیا درته راځي، خالي دا په ذهن کې ولرئ چې د دې شي اوازونه کوي. جې چې ده جې د جیم اواز کوي، جیم هغه خاص د جیم اواز، ځکه کانسوننټ دی اواز یې ثابت دی، لکه ج ج ج دا اواز. لکه جاب
ته ګوره جاب وظیفه ته ویل کېږي، یو ځای وظیفه نوکري دا جاب بولي. یا لکه جیل محبس جیل دې ته ویل کېږي. کې چې ده د کې اواز بیا ثابت دی ځکه دا کانسوننټ دی، دا د کاپ اواز کوي. که ته چیرې په انګلیسي الفاظ باندې عربي لفظ لیکې یا اردو لفظ لیکې یا پښتو لفظ لیکې چې په پښتو کې کم لفظ یا د ځای نوم هغه کې په کم لفظ باندې راغلی، اوس لکه کندهار په کوچني کاپ باندې لیکلی دی، دلته به په دا کې باندې لیکې. یا کابل په کوچني کاپ باندې لیکلی، دلته به په دا کې باندې لیکې. په انګلیسي کې د یو ځای نوم لیکې چې د هغه ځای دپاره هغه نوم مشخص وي، یعنې د هغه ځای نوم وي، د یو شي نوم وي، ته دا مشخص نوم لیکې. اوس لکه کندهار چې دی په کوچني کاپ باندې دی، هلته په پښتو یا په فارسي کې چې لیکې هغه په کوچني کاپ باندې لیکل کېږي. نو دلته به هم ته په هغه لفظ باندې لیکې، کندهار به لیکې، په دا کې باندې به لیکې، دا کې بیا کې استعمالیږي. لکه اوس بل ځای کې بیا راځي د کاپ اواز کې، لکه کینګ وایي باچا کینګ. دغه الفاظ چې دي تاسو یې د ځان سره نوٹ کړئ، په کتابچه کې ولیکئ، بیا تاسو ته په راتلونکي کې پیدا کړئ. ال چې دی ال بیا د لام اواز کوي، اواز یې ثابت دی ځکه دا کانسوننټ دی. د ال اواز و دا اواز و. نو اوس دلته اواز د لام کوي، لکه اوس ورته ګوره لوک کتلو ته ویل کېږي. وګوره یعنې کتل، که ته اوس زه اوس تا ته وایم چې ته ما ته وګوره، زه درته وایم لوک اټ می، ما ته وګوره. ګوره دا لوک چې دی دا لوک کتلو ته ویل کېږي. ام چې دی د دې اواز بیا ثابت دی، دا چې دی دا اواز یې داسې و دا اواز ولو. نو د دې اواز ثابت دی، کانسوننټ دی، د خپل حالات سره اواز نه بدلیږي. دا د میم اواز کوي، د میم اواز. لکه مون وایي سپوږمۍ ته سپوږمۍ ته ویل کېږي. ان چې دی د ان اواز بیا ثابت دی، کانسوننټ دی، د خپل حالات سره نه بدلیږي. دا اواز کوي د نون او د نور، د دې دواړو اواز کوي. لکه اوس موږ وایو نون غرمه ته ویل کېږي. دا مثال سولو، اواز یې د نون دی، د دې ده چې ته نون لیکې که نون لیکې، دواړه یعنې د پښتو نور که هغه لیکې که نون لیکې، دا دواړه ته په چا باندې لیکلی سې؟ په ان باندې لیکلی سې. او چې ده دا واویل ده، د دې حالات بدلیږي، یعنې د دې اواز د دې دپاره ثابت نه دی. ګوره د دې څه د وو اواز هم ورکوي، د زور اواز هم ورکوي، د الف اواز هم ورکوي، د حالتونه یې بدلیږي. لکه اوس موږ وایو ون، یا موږ وایو نو، یا موږ وایو ناٹ، یا موږ وایو نوټ. ګوره دا ګرد حالتونه بدلیږي. ون معنا یو، نو معنا یا، ناٹ معنا نه، او نوټ معنا خوندي کول. یو شی اوس ته په کتابچه کې لیکې، لکه اوس موږ وایو نوټ بک، پر دا کافیانو باندې لیکلي کتابچو باندې نوټ بک، یعنې د نوشتې د جمع کولو هغه شی چې ته د ځان سره خوندي کوې هغه کتاب. دا واول دی رقم اوازونه لري. ګوره په نو کې یو رقم اواز ورکړي، په ناٹ کې بل رقم اواز ورکړي، خو او د ګوره ان او دا ناٹ ګوره دا یا ولاړ کې د الف اواز یې ورکړي، او بل ځای کې بیا نوټ بل اواز یې ورکړي، د وو اواز یې ورکړي. د حالات بدلیږي او را بدلیږي ځکه دا واول دی، د واول اواز ثابت نه دی، د یو حالات څخه بل حالات ته بدلیږي. پی چې ده د پی اواز دی، دا اواز ولو. نو د پی چې ده دا د درو ټکو والا پی اواز کوي، د دې پی اواز چې دی د درو ټکو والا پی اواز دی. لکه اوس موږ وایو پین قلم ته ویل کېږي. یا موږ وایو پاکستان په دې پی باندې لیکل کېږي. ګوره پاکستان یا پین، دغه د پی اواز کوي، د درو ټکو والا پی. کیو چې ده هغه د قاپ او د کاپ اواز کوي، ځکه په انګلیسي کې غټ کاپ نشته، نو کشنی کاپ ګرد کشنی کاپ دی. که چیرې ته د غټ کاپ لفظ لیکې، نو هغه به په چا باندې لیکې؟ په دا کیو باندې لیکې. کیو اواز و دغه اواز ول، نو په دې باندې به ته لیکې. لکه اوس موږ وایو قرآن مجید چې اوس ته لیکې په دا رقم به لیکې قرآن. آر چې دی هغه د ر او د ړ د دې دوه اواز کوي. لکه اوس اواز یې څنګه دا اواز و، یا پر دوه رقم ویل کېږي. ګوره یا خو اصل کې آر دی دا، خو چې آر یې موږ وایو آر کې د ر او د ړ اواز چې دی هغه دا کوي. لکه موږ وایو رولر ربړ ته ویل کېږي. اس چې دی هغه بیا کانسوننټ دی، د دې اواز ثابت دی، یعنی دا د دې شیانو اواز کوي سین سوات سا. د دې درو شیانو دپاره چې به استعماله سین به استعماله. لکه اوس ورته ګوره سین چې دی هغه لکه سکول ګوره د سین اواز یې وکړي. اوس ته لیکې صادق په سوات لیکل کېږي صادق، نو په صادق دا رقم به یې نوشته کوې. ټی چې دی د دې بیا اواز ثابت دی، دا کانسوننټ دی، نو د دې اواز پر خپل حال باندې ولاړ دی. دا د ټی او د ټی اواز، ټی او ټی چې ته لیکې په دا ټی باندې به لیکې، اواز یې ثابت دی. لکه څنګه لکه ټال ورته ګوره ټال لوړ جګ دې ته ویل کېږي. یو چې دا هغه بیا
واول دی د واول حالات د یو حالات څخه بل حالات اوري دا د زور اواز هم کوي د وو اواز هم کوي خپل اواز هم کوي د الف اواز هم کوي یعنی د مد والا الف یعنی دا حالتونه د دې د بدلیږي ګوره ځکه دا واول دی د دې اواز بدلون راوړي وی چې دی هغه د وو اواز کوي د وو اواز پر دا رقم باندې کوي چې دا غاښونه به پر شونډه باندې ولګي لکه وی ګوره موږ وایو واول یا very good very good وی دا به دا رقم وایه نو دا د very good ویر معنا ډیر very معنا ډیر او W چې ده دا بیا د وو اواز کوي W بیا د وو اواز کوي لکه واټر اوبو ته ویل کېږي یا لکه وومن ګوره د وو اواز یې وکړي W اواز یې ثابت دی X چې دی X بیا کانسوننټ دی اواز یې ثابت دی د دې اواز څنګه دا اواز نو د دې دپاره یو دی لفظ معنی کې پیدا چې هغه شروع په X باندې سوي اوس بوکس یا باکس ګوره خپل اواز پر خپل حال باندې وای چې دی هغه د زیر اواز کوي یا د ی اواز کوي دا حالات سره بدلیږي او را بدلیږي لکه یس ګوره یس د ی اواز وکي یس د ی اواز وکي یا د آی اواز کوي دا سیمې واویل په دې باندې ورته ویل کېږي چې دی د خپل حالات څخه کله اوري د آی اواز کوي آی خو ځان ته پرو اول دی نو دی د دا حالات څخه هغه پرو اول اواز هم کوي لکه کرای ګوره د کرای ته چې ولاړې دا خو وای دی نو وای د چا اواز وکي د آی اواز وکي زد چې بیا د زد اواز څنګه و زد یا زی دا اواز دا د غدات زال زوا زی د دې اواز کوي د دې اواز څنګه کوي لکه زو باغیاوش چوریاګر زو دې ته ویل کېږي یا لکه ظاهر چې موږ لیکو په زوا نو زوا ده ظاهر نو د په دا زیډ باندې به لیکو یا دا رقم په غدات باندې چې یو لفظ موږ لیکو لکه ضرر به دا رقم موږ په غدات په زیډ باندې لیکو بیا سره برابرېږي نو دغه شپږ حروف چې کانسوننټ او واویل ول د دې ټولو حالات مې درته بیان کړي دا خبره ته په ذهن کې ولرئ چې د واویل اواز چې دی هغه ثابت نه دی د واویل اواز ثابت نه دی واویل یو حالات څه د بل حالات اولي لکه اوس مثالونه مې ګرده درکړل په دې باندې تاسو سر خلاص کړئ او کانسوننټ چې دی د کانسوننټ اواز ثابت دی د خپل حالات څخه دی نه بدلیږي او بعضې الفاظ که بدلیدل هغه یو وجه راځي هغه بیا زه درته وایم په نورو سبقانو کې خوشحاله او قدرمن اوسئ سبق به کې ممکن غټ سوی وي نو دوستانو تاسې وکړئ دغه ویډیو در سره شیر کړئ نور ملګرو ته یې ورسوئ که چیرې ګروپان لرئ یا په فیسبوک کې یاست یا په بل شي کې یاست در سره شیر کړئ نور ملګرو ته یې ورسوئ په دې باندې هغه ملګري چې د دې څخه بې برخې وي دا کوشش ځکه کوم ډېر ملګرو زه پر دې باندې ډېر تنګ کړی یم میسیجان به یې راته کول چې ماته نه رسېږي ماته په شخصي کې واستوه نو دا کوشش ته یې وکړئ در دا ټولو مسلمانانو پورې په اساني باندې ورسوئ خوشحال او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته